دا کور مې نړېدلی ټوټل نړېدلی یو سپین ږیري پلار لرم چې هغه په موټرسایکل باندې بازار له په یوه ګونې وړي پسې تللی دی اوس سهار تللی چې هغه دلې والی سپین ږیري دی او ناجوړه دی د مزدوري سړی نه لرم یې کړ زه یم چې نه بل ډول لرم دا کمره راښکاره کړه تاسې ول ډېره خرابه څه دا کمرې دا منډوان دا مې د کور منډه و دا ټوټل نړېدلی بسترې تر لاندې وې دا مې یوه خور درلود هغه مې ودولی دا سامان دی ټوټل تر لاندې شو پاته سو نوي شامه کوم زه مجبوره یم توبه دا مې کوټه ده او ټوله دا کدلې ګډې تر لاندې دي دا نوي نوي شیان پراته دي لرګي مې تر لاندې کړو خالي د اوبو سم پورته کړي د اوبو کې ما نمیږي دا شیان درته وګوره دا ته مې لا خوا سروی ورو کړي بیا مې لا خوا اوبه وایستلې دا ټوټل شیان کې پراته دي دا بسترې دا کالي دا ټوټل نابده دي بس الله دې خپل رحم په در وکړي او الله مهربانه دی ملګرو دا خواران دغه د غرو په مابینځ کې پراته دي خواران ته ډېر نقصان ورسېدی دا ځوان وایي چې کټ زه یم د دې مزدوري کوم اوس مې د څو ورځې بعد د خور واده وله د خور د واده سامان خوراکي دا خراب سوي دی یو شیان مستورو ټکټر راځي نوي چمچ راځي نوي لارې سمیږي نوي بل کار کېږي اوس ګسته موږ تاوان سوی دی موږ شام ورچې شاوړو یو شی هم نه لرو نه مست ستا نه ګاډۍ ستا نه یو شی ستا چې موږ دا لرګي کې راوړو نه په کور کې وړه دا یو شی کومه جوړه بس مې والد تللی و دا ته تاړم برام خان مېږي وم خواته آزاد خدای کې د وړو خاصه بګټ پاتپان کې نو وزه بازار پرې موټرسایکل باندې راوړې وړه دا زه د تقریبا رالم چې دا کته اوبه ولاړې ولې زه دا همځکې رالم چې دا تقریبا ډوبولم زه کش کړم په دا خوا اوبه به چاولې هغه نه کېدل یوه خوا نه کېدل اوس هم ماته د بل په کوټو کې په دغه کې اوسم چې دا میانه مې خالي کړې دغې پرته ده اوس دومره وس نه لرم زه دا میانه په جوړه کړم منډوان یې ګرده ونړېده منډوان ګر نړېدلي خو دا دې تې ویني دا ته وګوره دا ګر نړېدلي دي دا زه په اخري کې د ټول څه دا ریکویسټ کوم خاص طور د توبې کاکړۍ کم مخیره خلک چې دي مالداره خلک چې دي هغو څخه او د ګورنمنټ څخه دا ریکویسټ کوم چې دا خواران مسکینان خلک دي کورونه یې ټوله سره نړېدلي دي په ځانو باندې اریان دي د ماخصنده نه لري د دې څخه خپله مرسته مدد خامخا وکړي